د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا باجوړ ضلع کې د پولیو کوارډینیټر په ډزو ووجل شو. د باجوړ پولیسو ویان میرولی احساس ویډیو ته ویلي ډاکټر عبدالرحمن او ورسره حفاظت لپاره ګمارل شوي پولیس په لوی ماموند سیمه کې د نامعلومه ترهګرو لخوا په نښه شول. پولیو کوارډینیټر ډاکټر عبدالرحمن صاحب او د هغه سره چې کوم ګنمین الیاس سپاهي الیاس چې هغه دفتر ته د 9 بجې دفتر ته راتللو چې بادیسیا کې یو ته مخکې نه ترهګر ناست و او د هغو په ګاډي باندې ډزه وکړې او ډاکټر صاحب چې کوم عبدالرحمن صاحب پېښور ورته ریفر کړو د هلیکاپټر په ذریعه او د هغه زخمونه ډېر زیات وو نو هغه هلته ساه ورکړله او هغه شهید شو. د جنورۍ په 8 نیټه هم یاده سیمه کې په پولیسو بمي چاودنه شوې وه چېرته چې 25 ژوبل او 8 پولیس وژل شوي وو. دغه پیښه په داسې وخت شوې وه چې دوی د پولیو کارکوونکو ساتنې لپاره روان وو. د پیښې وروستو د باجوړ په لوی او واړه ماموندو 2 تحصیلونو کې د پولیو مهم ځنډول شوي وو. ډاکټران وایي د پولیو وایرس په هکله حساسو ځایونو کې د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکول مهم دي خو بیا د امنیت خرابې وضع دغه کار ګران کړی دی. ګوره داسې دی چې بریدونه چې کوم کېږي یا په پولیو باندې چې کنه د پولیو کمپین د بدنامېدو لپاره به چې کنه خلک ډېر کوششونه کوي چې دا کمپین او د حکومت پاکستان ته چې کنه دوی نقصان رسوي. دې به زه داسې درته ووایم چې په دې باندې پولیو کمپین خامخا افیکټ کېږي ځکه چې یو فیر تھریټس راشي یو فیر پرسپشن وي تھریټ پرسپشن وي ټیمونو کې پیدا شي یو قسم هایپ کریټ شي یو پینک چې دی کنه دغه شي کریټ شي. د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو ټانک او لکی مروت کې هم د پولیو کمپاین هغه وخت وځنډول شو کله چې وسلوالو لخوا د پولیو کارکوونکو سره د واکسینو وتښتول شو. صدام حسېن خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.